السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست؟ تکړه یاست، په خیر به یاست. وختونه درته کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو او د دې تقریبا څلور پارټونه نور جوړ شوي دي. دا پنځم پارټ دی چې ده بلډ بینک پارټ 5 چې ده او د دې سبجیکټ ته وایي کېږي ایمونو هیماټالوجي وایي کېږي چې ده. دا کوم سبجیکټ چې اوس موږ شروع کوو د دې کې چې دا کوم هر شی چې راځي هغه ته ټوټل ایمونو هیماټالوجي وایي کېږي چې ده. نو ټیسټ مو چې راخستی هغه ته وایي کېږي کومس ټیسټ چې ده. د کومس ډایرکټ کومس به هم در وښیم او انډایرکټ به هم در وښیم چې کومس پر څو قسم دی او د کوم نومان دي هغه هم به در وښیم. ټوټل به په دې کې در کور کوم چې ده. او کومس ته په ډي اي ټي په نامه هم وایي کېږي او آی اي ټي په نامه هم وایي کېږي. ډایرکټ کومس ټیسټ او ډایرکټ انټي ګلوبولین ټیسټ په نامه او انډایرکټ آی اي ټي چې ورته وایي کېږي هغه ته به وایي کېږي انډایرکټ کومس ټیسټ یا ټیسټ چې ده او انډایرکټ انټي ګلوبولین ټیسټ چې ده. نو دا ټوټل په دې کې در کوروم چې د دې مقصد څه دی او دا د څنګه کېږي او د دې پروسیجر به هم در وښیم د دې طریقه چې څنګه په دې کوم طریقه باندې دی کار کوي چې ده. د سبجیکټ د شروع کولو د مخکې په یو شی به په دې شی باندې سر خلاص کړو چې د دې پرپس څه دی، د دې مقصد څه دی. دا د چیش لپاره دا ټیسټ کېږي چې ده او د دې کم بنیادي دغه چې دی د په ګري کم ناجوړیانې موږ ته راښیي چې ده. اول چې دی موږ ته راښیي د چې د مین اول کار چې دی هغه دی موږ ته اټو ایمین هیمولایټیک ډیزیز موږ ته راځي. کوم ډیزیز موږ ته راښیي چې ده هیمولایټیک ډیزیز. دا بیا څنګه ډیزیز دی؟ دا رقم ډیزیز ګوره که ما د دې دغه پوسټ کړی اوسېد نو دا داسې یو ناجوړي ده ریر یعنې کم وخت راځي. نو په دې کې څه چمچ موږ د جسم کوم ایمیون سیستم چې دی موږ کوم د جسم حکومت چې دی هغه څه چم وکړي پر آر بي سي باندې حمله وکړي په دې نیت چې هغه وایي دی دا د باندې څه یو شی راغلی دی چې ده. نو دې څه چم وکړي زموږ پر آر بي سي باندې حمله وکړي یا چې کله موږ د باندې څخه یو وینه لګوو نو چې هغه وینه ولګوو نو دې څه چم وکړي هغه آر بي سي باندې حمله وکړي. نو په دې نتیجه کې بیا دا آر بي سي ماته شي هیمولایټیک سي دا ماته شي. دلته ګوره داسې زه به لږ داسې کوم د آر بي سي ماته شي چې ده. نو دې ته وایي کېږي هیمولایټیک انیمیا ماتېږي سره هیمولایسیس جوړوي په بغل ته داسې سوروالی پیدا کړي هیمولایسیس. نو دا ناجوړي موږ ته راښیي چې ده اول واري دا ناجوړي موږ ته په دې ټیسټ کې موږ معلومولی شو چې دی هیمولایټیک خو نه دی. هیمولایټیک اټو ایمین هیمولایټیک موږ د جسم حکومت د وجه خو د انیمیا نه ده یا د کوم آر بي سي چې ماتېږي هغه خو زموږ د جسم د وجه نه دی چې ده. یا انفیکشس مونو نیوکلیسیس په نامه باندې کوم حالات دی دا به داسې یو حالات دی. اوس دلته کوم دا داسې یو حالات دی یو قسم وایرس هغه ته وایي کېږي ایپسټین بار وایرس په نامه باندې چې ده ایپسټین بار. داسې کله موږ وایرولوجي جوړه کړه په دې بیا ښه ټیسټ ساده خلاصوو. موږ دلته ما کوچنی کلو در کوم نو د هغه د وجه څخه موږ ته یو قسم ناجوړي راپېښېږي. نو هغه ناجوړي په معلومول چې ده هغه ته وایي کېږي ګوره دا نور څه شی وایي کېږي درته دا څه وجه د هغه ټوله بیا په وایرولوجي کې معلومېږي چې ده. نو هغه ناجوړي ته وایي کېږي انفیکشس مونو نیوکلیسیس په نامه باندې ناجوړي وایي کېږي. نو دا ناجوړي په معلومول یا کرونیک لیمفوسایټیک لیوکیمیا پیدا کول. دا بیا داسې دی دا یو قسم د سپینې وینې کینسر دی. کوم لیمفوسایټ چې دی دا د ډېر وخت څخه بیخي ډېر زیاتېږي. دلته ګوره کوم د دې دغه پورته کړو دا دی ګوره. نو دا څه چم کې دې ته سی ال ال په نامه هم وایي کېږي. په دې ما ویډیو جوړه کړې ده چې ده. نو هغه چې هیماټالوجي کې ته وګورې نو موږ بون میرو څه چم کې بیخي ډېر لیمفوسایټ جوړ کړي بیخي ډېر لیمفوسایټ جوړېږي چې د وایټ بلډ سیل ډېر جوړېږي. نو دې په نتیجه کې یو کینسر یو سرطان جوړېږي. نو هغه معلومول هغه هم په دې معلومېږي چې ده هغه هم په دې معلومېږي. او سایبلس به یو قسم بکټریا ده دا په دې ما ویډیو جوړه کړې ده چې په چینل کې وګوره. نو د دې دا بکټریا معلومول هم پکې معلومېږي. مایکوپلازما انفیکشن هم پکې معلومېږي دا هم یو قسم بکټریا دا هم په معلومېږي. او لوپس باندې ما ویډیو جوړه کړې ده چې ما چینل کې وګورئ اټو ایمیون دغه ته چې ورسئ بیا د سر په خلاصېږي. لوپس بیا یو قسم ناجوړي ده موږ ته اټو ایمیون د وجې څخه پېښېږي موږ خپل د جسم حکومت د وجې پېښېږي یا موږ د انټي باډیز د وجې موږ ته پېښېږي چې ده. نو دا پکې معلوموي. او یا هغه نیګیټیو ریاکشن چې وي یا کله چې ته یو چاته وینه ولګوې د هغه ګروپ نیګیټیو وي د هغه په نتیجه کې چې کوم وینه پې کوم ریاکشن وکړي هغه په معلومول چې ده. او د دې خاص مین کار چې دی ډېر غټ کار چې دی هغه ټرانسفیوژن دی چې کله ته وینه ولګوې ریاکشن پر کوي یا هیمولایټیک انیمیا په معلومول دی چې ده. نو دا دوه ډېر زیات په دې معلومېږي. اوس دلته مخ ته خپله سر په اتوماټیک سر په خلاصېږي. دا به زما در ښکاره کړم چې په دې کې شی پاته نه شي. دا ګوره مایکوپلازما او هغه چې ما ته وویلی چې ده دا څلور
paralysis. A Coombs test is a blood test that identify antibodies in the bloods that can be bind to red blood cells or platelets and destroy them. نو دې څه وایي د دې جملې مطلب څه دی؟ دی وایي چې دا کوم کومز ټیسټ چې دی دا زموږ په جسم کې انټي ګوري. انټي پسې ګرځي. کوم انټي هغه انټي چې د سرې وینې سره موښلي یا د پلیټلیټ سره موښلي، چې وموښلي بیا په هغه نتیجه کې چې دغه په ټاو کې سره وینه ور د مابین وړي. نو د مطلب ګوره دا اوس دا څو انټي دا ګوره انټي دا دلته لیکلي دي. ګوره دا څو انټي دا ګوره کوم دا انټي راننوځي سره وینې ته. سره وینې سره چې یو ځای شي نو څه چمکي دوی سره اګلوټینیشن جوړ کړي او یې ښیي کړي سره ماتې کړي. نو د دې جملې مطلب دغه دی. دی وایي چې دا موږ په جسم کې انټي ګوري. هغه انټي ګوري چې د سرې وینې سره موښلي یا د پلیټلیټ سره موښلي یا د پلیټلیټ او سره وینې د مابین وړي. نو هغه دا د هغه انټي لپاره کېږي او د دغه انټي معلومولو لپاره دا ټیسټ کېږي. مقصد خو مخکې در وښوی سیده. نو دا ګوره دلته دا طریقه ده سیده. یو منټ ښه. نو دا ګوره اوس راځو نور به ډېر نه اوږدوم چې ژر به دې په سبجیکټ درته کور کړم چې هلته ډېر اوږده نه شي کنفیوزن نه شي سیده. نو کومز ټیسټ چې دی دا پر دوه قسم دی سیده. کومز سیده دوه قسم دی. یو دی ډایرکټ کومز ټیسټ، یو دی انډایرکټ کومز ټیسټ سیده. ډایرکټ بیا څه چمکي؟ ډایرکټ هغه انټي موږ ته راشي چې زموږ پر سره وینه باندې موښتې وي، یعنې زموږ پر سره وینه باندې موښتې وي. دا ګوره دا څه RBC شوله دا ګوره نو دا پر موږ په وینه باندې موښتې، نو دغه انټي موږ ته راشي پر دغه سرفیس باندې چې کوم انټي موښتې، نو دا انټي موږ ته راشي او د دې په نتیجه کې چې کومه انیمیا یا جوینډس ناجوړي پیدا شي نو هغه موږ ته راشي سیده. دا ګوره دا دلته ګوره دا انټي سیده. نو دغه تعریف هم څه ګوره دی وایي detect antibodies that are attached to the surface of blood cells. This test may be recommended if you have sign of anemia or jaundice سیده. نو دا ګوره وایي دا چې کله ته یا انیمیا علامات در سره یا جوینډس جړی در سره نو دوی ډاکټر درته وایي چې ته ورشه دا ټیسټ وکړه سیده. ولې دی هغه انټي درښیي چې د پر سرفیس باندې پر سره وینه پر سرفیس باندې یعنې پر دا کور باندې پرتې وي سیده. انډایرکټ به موږ ته څه راشي؟ انډایرکټ به موږ ته دا راشي چې زموږ په جسم کې د زموږ د سرې وینې خلاف چې کوم انټي دي. مثال اوس ګوره ته راولاړ شولې یو انسان ته دې یو منټ زه به دا انسان ولیکم. دا څنګه انسان ولیکم؟ یو منټ دلته دې سر خلاص اتوماتیک دی بره مخ ته هم سر په خلاصېږي سیده. دا یو انسان دی سیده. نو تاسو څه وکړله؟ د یو بل انسان سره دې وینه ور ولګول، یعنې وینه چې در ولګوله دا وینه چې در ولګول سره RBC در واچول. ګوره یو د بل انسان RBC در واچول سیده. نو د دې خلاف چې کوم انټي زموږ په جسم کې جوړېږي، یعنې د دغه RBC خلاف چې کوم انټي جوړېږي هغه انډایرکټ کومز ټیسټ هغه دپاره کېږي سیده. ولې دی هلته انټي ګوري، دلته ته ګوره انډایرکټ د ډونر سره ریاکټ کوي. د ډونر سره کوم چې ډونر دا ګوره ډونر او سیرم دا دواړه دلته چې پر پروسیجر کې خپله سره په خلاصېږي سیده. نو دا چې کومې د باندې څه چې کومې RBC راشي د هغه خلاف چې کومې انټي جوړېږي هغه موږ ته په دې کې راشي سیده. یا چې کله زموږ د زنانې د ګوره پارټ 2 چې ته وګورې په هغې سره خلاصېږي نو په هغې کې یو RH سیسټم دی. RH سیسټم نو چې کله RH سیسټم یا نیګیټیو وي یا پازیټیو وي د دې خلاف چې کوم انټي جوړې شي یا جوړې شي دا څه چم کېږي د مور په نس کې یو کوچنی چې پیدا شي د مور د نیګیټیو وي د زوی د پازیټیو وي نو د دې خلاف چې کله د مور په نس کې چې کوم انټي جوړېږي د هغه معلومول هغه هم په دې کې معلومیږي چې دا کله دوم کوچنی کې دا کوچنی مطلب دوم کوچنی چې دوی پلانینګ وکړي نو هغه کوچنی مړ نه شي سیده. نو دا چې کله ته زما په پارټ 2 ویډیو وګورې بیا دې په دې ښه سر خلاصېږي. ولې ما دلته زه ډېر غټوم نه په دې کې سیده. یا ریاکشن ګوره
ریاکشن ټو بلډ ټرانسفیوژن، کله چې ته وینه درته ورولګوې د وینې د وجې څخه دته کوم ریاکشن وشي نو د هغه دپاره دا انډایرکټ کوم ټیسټ کېږي سیده. ولې دی چې دی د اګینسټ هغه انټي باډیز جوړېږي چې کله ته ار بي سي ور واچوې جوړېږي سیده د ریډ بلډ سیلز. نو هغه کیسه چې به کېږي بیا دی موږ خپل پر وینه باندې حمله کوي او چې د باندې چې د کومه وینه راخیستې پر هغه هم حمله کوي. نو دا د انډایرکټ کار دی سیده د انډایرکټ سیده. او هغه ریچ ویډیو چې وګورئ بیا په دې ښه سر خلاصېږي. ټایټریشن کې به موږ ته اساني وي چې زه کله پارټ 6 راولم پای کې اساني ګور دی دلته وایي که نیګیټیو وي هغه هېڅ مسله نه لري هغه انټي باډیز یا هغه سیرم سیده. او که پوزیټیو وي نو دې مطلب دا دی چې انټي باډیز ستا هغه ایکټ کوي یعنې خپل ځان ښکاره کوي د چی خلاف. یو منټ زه دی مسلې غټ کړم. د ریډ بلډ سیلز ګوره act against red blood cells that your body wave as foreign. نو دی وایي دا داسې دی چې د خپل پر ریډ بلډ سیل باندې حمله کوي یا د باندې څه چې کوم شی راغلی نو زموږ جسم ته چم کوي د هغه د باندې څه یو شی راغلی یا دغه ار بي سي راغلی پر هغه باندې اکټ کوي ځان معلوموي سیده. نو دا چې دی د انډایرکټ کومز ټیسټ دغو تعریف او کار دی. او په دې کې ما یو شی مس کړی و هغه زه کوشش کوم چې په پارټ 6 کې مکمل کړم سیده. دا ګوره اوس راځو په پروسیجر باندې. پروسیجر زه مکمل په ویډیو کې هم در ښکاره کوم چې د پروسیجر څنګه دی دلته هم در ښایم. پروسیجر سیده دلته دې په عکس یوازې سر نه خلاصېږي چې تا ته زه سر خلاص کړم په هغسې دې سر نه خلاصېږي سیده. ما دا عکس ته ګوره دی څه چم کوي او راځو اوس ویډیو ته. په ویډیو کې د ښه سم په پریکټیکل باندې خپله ښه سم سر خلاصېږي سیده. یو منټ زما د ایډیټ سمپل به در سره وي سیده او نارمل سلایم به در سره وي ټوبان به در سره وي سیده. اوس د ماچ دقیق کې اجسټر به در سره وي سیده. یو به 10 مایکرون والا 20 مایکرون 50 چې کوم دی یو به 1 ml والا سیده ټوبان او سنټیفیوج به در سره وي سیده. سنټیفیوج د اوس ته ګوره دلته د یو ټیوب راواخیستی ټیوب لیبل کې سیده. دا ګوره دا ټیوب لیبل اوس په 0.5 یا 5% دغه جوړی سسپنشن جوړی. سسپنشن به ته څنګه جوړی اول وار به دې ته څه نارمل سلاین واچوې څونه د 1 ml کوم جسټر چې راواخلې په هغه کې به 15 نیوي چې دی دغه 950 مایکرونه چې دی نارمل سلاین کې 50 مایکرونه چې دی هغه به بلډ کې هول بلډ چې کوم ار بي سي د هغه به کې. اوس دلته ته ګوره د یو راچي ما دلته ته ګوره ما دلته په یاد ساته زه دلته درته ولیکم انس چې دی هغه 950 اور بلډ چې دی بلډ دلته ګوره بلډ چې دی هغه به 50 کې سیده 50 مایکرون سیده. اوس دلته ته ګوره د راخلی سیده دا ګوره ته ګوره دا 950 نارمل ساينسو دا ته ګوره دا چې دی د جوړ اچول او ریډیو 50 مایکرون به وس بلډ ورچای سیده هغه به ای ډی ټی بلډ ورچای سیده د پیشنټ ای ډی ټی شبه شوره او باره به په اخر کې چې کوم سیمپل پاتې دی دا وزن راخلی سیده. دلته ورته ګوره دلته ما سه ویډیو لږ سلو روانه ده چې وردا نشي په دې وجه باندې. او څه ته ګوره ا دې 50 مایکرون سو سیده 50 مایکرون چې راواخلې دا به څه چمکه او لاري به د شټیج صفا کې چې د باندې خاصه چې نور په دې کې اضافه بلډ ولر نشي سیده ول دا احتیاط ډیر شدي. دا د میکس کې ورته ګوره اوس مخته دلته د میکس کې دا شټیج د میکس کې بیا په څه چمکه داغه د ته ګوره ورته ګوره د ماشه شم سره وشوري نو ته ګوره ما دغه سمپل ده بل ټیوب به راواخلې بل ټیوب کې به ته څه چمکې ده دغه ټیوب څخه به لږ سمپل ور واچې هغه ته په بفر باندې یا په بل شي باندې سیده بفر به راواخلې یو څه سمپل به هغه ته واچې بیا به هغه سمپل واش کې سیده. اوس دلته ته ګوره دی کې ته ګوره دا طریقه دی کې اوس ته ګوره کم سسپنشن چې تا جوړ کړو 15% سیده. نو د سچمپو کې دغه څخه یو ډراپ راواخلې دلته ورچې سیده ورته ګوره ویډیو وردانه چې نکلیر په چا تو ګره خپل اتوماتیک سر په خلاصي ګور 50 مایکرون دغه سره وباسل یا یو ډراپ څونه دی 50 مایکرون دی دا 50 مایکرون درې واره وشول غواړي درې واره به واشه په څنګه به واشه یعنی پریولې به نارمل سلاین بورچه سیده نارمل سلاین بورچه
2-3 واره بیا واچوې. دا ګوره تر دغه ځایه پورې دا چې اوس ګوته ونیوله تر دغه ځایه پورې بیا دغه کوې 3 وارې واچوې. صحیح ده. نرمل سلاین در واچوئ سنټریفیوژ یې کړه. بیا ځینې توی کړه نرمل سلاین بیا ور واچوه بیا ور واچوه 3 واره داسې چمپ په وکړې. اوس یې دی کوي ورته ګوره دلته نرمل سلاین ماش ور واچوي ورته ګوره دا ټوله طریقه دلته اوس پشکې کورېږي. صحیح ده. او دا ډایرکټ پروسیجر روان دی دا اوس نه دی ډایرکټ کومس نرمل سلاین ور واچوئ. صحیح ده. نرمل سلاین ور واچوئ نرمل سلاین ور واچوئ سنټریفیوژ یې کړم ته ګوره سنټریفیوژ دی کوي بغل دی اوس بیلنس برابروي. صحیح ده. بیلنس یې برابر کړئ یا میټر د بیلنس برابر کړئ. اوس سنټریفیوژ پر سټارټ کړه د 2 منټه دپاره. صحیح ده. 2 منټه دپاره 2 منټه دپاره سنټریفیوژ پر سټارټ کړه. 2 منټه دپاره سنټریفیوژ دی پر سټارټ یې اوس ته ګوره دا ورته ګوره سنټریفیوژ ټایم اوس ګوره دی چې هلته سکیپ کړي ټایم هم پوره کړي 2 منټه بیا راوباسې بیا ورته څه چمه کړي د اربسیانې کښته ولاړ شي. صحیح ده. چې کوم لوړ چې کوم نارمل سلاین پاته دی هغه به ته ځینې توی کېدی دلته ما چې هغه د ښکاره کوي اربسیانې ګوره دا کوچني اربسیانې هلته معلومېږي. صحیح ده. نو دی اوس دا ځینې توی دا به ته 3 وارې داسې چمه وکړې 3 وارې به داسې چمه وکړې توی به یې کړې راپورته به یې کړې توی به یې کړې راپورته به یې کړې دا ګوره اربسیانې پاتې شولې اربسیانې پاتې شولې دی اوس بیا دغه چم کوي بیا ور اچوي نرمل سلاین بیا سنټریفیوژ کړه. صحیح ده. 3 واره به داسې چم وکړې. صحیح ده. 3 واره چې داسې چم وکړې دی ما سیپله دا مکمل کړي زه به لږ خاشه مخته کړم چې د ویډیو اوږده نه شي. صحیح ده. دا بیا وکړئ 3 واره به دی دا ماسې واچ کړي 3 واره بعد بیا به ته څه چم وکړې د انټي هیومن سیرم په نامه باندې یو ریجنټ راځي هغه د کومس انټي سیرا په نامه هم کېږي. صحیح ده. نو هغه به بیا ورځي ما دلته واچ کړم 2-3 واره دی واچ کړم. صحیح ده. یا منټ ما دی واچ کړم چې هلته دی ژر مکمل کړم واچ دې کوي بل ټیپ ته که دې اړول که نه اړول دی کوشش کوي چې هلته ټوبان ترې اړوي. صحیح ده. نو هغه واچ دې کوي د هغه څخه به یو ډراپ راواخلې او بل یې ورته بیا واچوي. صحیح ده. نو دې ته به اوس ته څه چم وکړې انټي هیومن سیرم په نامه چې کوم ریجنټ دی هغه به ور واچوې هغه چې دې ور واچوې بیا به یې واټر باد کېږي دی ته اوس ګوره انکیوبیټر کې به کښېږدې دپاره ګوره سیرم دی انټي هیومن سیرم دی دا دی ور واچوي ته ګوره دلته ګوره یو ډراپ دی ور واچوي دلته دی ګرد مکمل دلته ور اچوي. صحیح ده. یو ډراپ ور واچوي چې دلته ما چې نکلي دا ویډیو ډېره اوږده نه شي دا یو ډراپ ور واچوئ دا دې راواخلئ هلته به یې په انکیوبیټر کې کښېږدئ. صحیح ده. واټر باد کې. صحیح ده. د 15 منټه دپاره به په واټر باد کې کښېږدئ. صحیح ده. 15 منټه دپاره په واټر باد کې چې دې کښېږدول به ته به یې راواخلې. صحیح ده. بره به یې سنټریفیوژ به یې کړې سنټریفیوژ بعد یا د یې پلس چې ماشې دلته یو منټ صبر وکړه واچېدل دلته غواړي پلس. صحیح ده. دی دلته ګوره وایي بخښه غواړم بیا چې د انکیوبیټر څخه چې راوباسئ بیا واچېدل نه غواړي. صحیح ده. د هغه بعد به په دغه وکړئ بس مایکروسکوپ لاندې به وګورئ که یې ښایي سوي وه خو پازیټیو دی که نه وي ښایي سوي نیګیټیو دی. صحیح ده. پروسیجر یې ډېر اسانه دی. دلته ګوره زه به دا ویډیو ما دلته سټاپ کړم. اول وارې دې سیمپل راواخیستی سیمپل دا سیمپل شو. صحیح ده. نو د دې څه به 15% سسپنشن جوړوي سسپنشن چې دې جوړ کړي دا څه به یو ډراپ راواخلې 50 مایکرونه. صحیح ده. یو بل ټیوب ته به یې واچوې هغه به 3 وارې واچ کړې 3 وارې به یې واچ کړې 3 وارې چې دې واچ کړئ. صحیح ده. صحیح ده. بیا به د هغه څخه یو سیمپل راواخلې بل ټیوب ته به یې واچوې. صحیح ده. دا به څه چم په وکړي دې ته به انټي هیومن سیرم په نامه چې دی هغه انټیجنټ پر واچوې. صحیح ده. د هغه بعد به څه چم وکړې انکیوبیټ به یې کړې 15 منټه به انکیوبیټ کړې په واټر باد یا انکیوبیټر راشي چې درسره او دغه بعد به په وګورئ که اګلوټینیشن ښکاره کړو پازیټیو دی که نو نیګیټیو دی دا ستا د ډایرکټ کومس طریقه ده. صحیح ده. په دا رقم طریقه باندې
ډایرکټ دپاره به کوم پروسیجر کوو سیده انډایرکټ دپاره به ستا سره د مریض سرم در سره وي سیده او چې کوم سمپل چې ورکوي د هغه به وینه در سره وي سیده که او پازیټیو وار یو چې و او پازیټیو بیا ډېر ښه دی ولې په هغه کې انټي باډیز هم شته دواړه انټي باډیز شته سیده او 3 دانې ټوبان به در سره وي په هغه به یو به ان سی ولیکې او یو به انټي ډي په نامه چې کوم ریجنټ دی هغه به در سره وي نارمل سلایم به در سره وي سیده او 3 ټوبان به لیبل کې سیده د پیپټ دی جسټر دی دا شی سیده یا مې د ما چې مکمل کی ریکوایرمنٹ سیده سنټریفیوج سیده اور ته چم بکې دا 3 ټوبان به ګرځ لیبل کې سیده او برابر د پیشنټ بلډ را وخته پیشنټ بلډ نه دا به په بغل تک شه دی سیده او ته ګوره د ما چې دا په دا بلډ شه دی سیده دا ګوره پیشنټ سیرم او څوک چې وینو کې دا بلډ سیده بخښه بکې سیده زلته په دغه کې عکس کې د ښکارا کوم سیده ډونر بلډ او د پیشنټ سیرم سیده دا به د کراسمیش لپاره هم دا ټیسټ ضرورت پېښې سیده ګوره دا د ډونر بلډ دی دا به څه چم په کې ار بي سي به راواخلې واش به کې سیده دلته یو ډراپ واچي واشېدل طریقه خو ماته در وښول چې په کومه طریقه باندې کېږي سیده سمپل هلته ډونر سره واخلې ګوره دلته ورته ګوره دلته که زه لږ کنفیوز اوسم په اخر کې ټوټل درښیم چې کوم طریقه د استعمالي سیده د ډونر بلډ واخلي سیرم یې واچوئ سنټریفیوج یې کوي دا دی اوس واشي 3 واره دا واشي سیده 3 واره دغه چم پکې ورته ګوره لکه په بل کې چې در وښول دغه رقم طریقه خاص دی دلته استعمالي سیده ته ګوره بیلنس برابر کوي هلته د ډونر سمپل واخلئ ټیوب ته واچوئ نرمل سلاین یې واچوئ د 2 منټه دپاره پرېږدوئ سیده نو داسې چمپه کې دا 2-3 واره داسې چم کې دا ډونر کم بلډ چې دی هغه چې نور اضافه انټي باډیز هغه ټوله ځینې ولاړې شي سیده ګوره دا رقم پاتې شو لوړ نرمل سلاین به ځینې توی کړم دا ورته ګوره کې اوس دا ورته ګوره 3 واره داسې چمپه وکړئ د 3 واره داسې چمپه کې لیټ سپیډ کې 3 واره چې کله دا مکمل شي مخ ته بیا زه درشم دا ګوره ته ګوره یو وارې کې لا بیا وکړئ دا 3 واره ولې 3 واره کېږي سیده 3 واره به تواشي همیشه سیده 3 واره به نرمل سلاین واچوئ سنټریفیوج به دې کوي 2 منټه سنټریفیوج کړم دا ډونر بلډ دی سیده دا د کراسمیش دپاره هم استعمالېږي دلته مخ ته مې نه درته ویل دا ورته ګوره دلته کښېږدو سیده کښېږدوئ سیده د دې څخه به اوس درې سرو ته لږ بلډ ورواچوئ سیده د دې بیا هغه سسپنشن جوړوي سیده دا دلته به څه چم وکړم دلته ورته ګوره ته ګوره زه درښیم صبر ما دی دغه کې مخ ته روان شي ګوره هغه رقم ترتیب یې وکړئ 950 مایکرونه نارمل سلاین واچوئ 5% سسپنشن جوړوي 50 مایکرونه هغه سمپل واچوئ چې د واش کړی و سیده 50 مایکرونه دا ورته ګوره دا څه شو 0.5 یا 5% سسپنشن تیار شو سیده دا ګوره دا چې څو ستاسو سسپنشن شو د دې د یو ډراپ د 3 سرو ټیوبان ته واچوئ اوس دلته ورته ګوره یو د ټي په نامه دی یو د پی سی په نامه دی او یو چې دی د ان سی په نامه دی پازیټیو کنټرول نیگیټیو کنټرول او ټیسټ سیده نو دا ګوره دا سمپل دی سیستم کې د 3 سرو ته واچي 3 سرو ته واچي ګوره لږ یو ډراپ یا 50 مایکرونه 3 سرو ته اچي کوم سسپنشن چې د اوس جوړ کړي سیده ورته ګوره دلته ورته ګوره دلته ورته ګوره دا سسپنشن شو سیده اوس په څه چم کې په ټي کې به سیرم واچوئ د هغه پیشنټ سیرم چې ته چاته بلډ ورکوي سیده د هغه سیرم به واچوئ او په پی سی کې به چې دی هغه به ته آر ایچ واچوئ پی سی نه ده آر ایچ به واچوئ او په ان کې به ته نارمل سلاین واچوئ سیده اوس دا ګوره سیرم یې واچوئ دلته ګوره سیرم شو او دا څه چم کې اوس دوم پی سی ته چې دی انټي ډي واچوئ او ان ته نارمل سلاین واچوئ دا ورته ګوره سی سره وښوروه ټیټې سره وښوروه دلته ورته ګوره داسې ګوره اوس یې په دغه کې کښېږدي واټر باد کې د 15 منټو دپاره په واټر باد کې کښېږدي سیده واټر باد چې راوباسئ 15 منټه پوره شوله نو بیا داسې چم کوي دلته ورته ګوره اوس ورته ګوره سیده نو ګرځې راواخیستله دا ورته ګوره 15 منټه بعده بیا دې څه چم وکړي 3 سرو ټوبان ته انټي هیومن د یو پلای واشي بخښه کې دا خو انډایرکټ دی سیده 3 وار دا بیا واش کې 3 وار چې واش کې د دې واش بعد بیا دې څه چم وکړي انټي هیومن سیرم واچوئ انټي هیومن
سیرم ورواچي سیده او که ریاکشن کړو پازیټیو دی کنه نیگیټیو دی سیده انټي هیومن دغه چې دا اوس ګوره دی واشي هغه سمپلان چې د کم جوړ کړي و هغه ګرد دی واشي سیده دا ګوره واشه کړله درې وار دی واشي ده سمپل کم چې د وختي سامان واچول و هغه په هغه کې دی واشي ته ګوره دا ته ګوره اوس دې سیسټم کې دې ته دغه ورواچي انټي هیومن سیرم په نامه انټیجنټ ورواچي چې واشتې کړل ازور پروسس یې مکمل شو چې واشتې کړل برابر دې سیسټم کې دلته ورته ګوره دلته ورته ګوره دې دغه کې سیده 50 مایکرونه درې سورو ته واچي 50 مایکرونه اوس چې بیا د 15 منټ لپاره واټر باد کې کښېږدي ته ګوره صحیح ده ته ګوره دلته ورته ګوره چې په واټر باد کې کښېږدي صحیح ده که نه خو دا ورته ګوره چې واټر باد کې کښېنږدي سنټریفیوژ خو لازمن پکې صحیح ده ما دلته ورته ګوره دی دا ما څه سپیډ کړی ده په دې وجه زه چې اوس کم شی وایم هغه مخ ته بل کم شي ورته ګوره سنټریفیوژ یې کیسه ده سنټریفیوژ یې کې باره دی ګوري چې دا یخی سوي که یخی سوي پازیټیو دی که نو یخی سوي نیګیټیو دی سیده دلته ته ګوره دی اوس ګرده سیمپلان ګوري نیګیټیو کنټرول یې ګوري پازیټیو کنټرول یې ګوري سیده ګرده یې ګوري ګوره پر ټیسټ باندې د دې په مایکروسکوپ ګوري مایکروسکوپ کې بیا داسې دی چې هغه صفا معلومیږي ګوره دا یخی سوي دی ټیسټ هم یخی سوي دی نیگیټیو نه دی یخی سوي پازیټیو کنټرول هم یخی سوي دی که ګلوټینیشن ښکاره کړي خو پازیټیو دی که نو نیګیټیو دی سیده که پر سلایډ کتل دا رقم به ګوري سلایډ باندې دوی واچول برابر کور سلایډ پر اچي مایکروسکوپ کې به ګوري چې هر شی را روان وسیده دا ورته ګوره دلته ورته ګوره دا نیګیټیو دی او پی سی دا کده یوټیوب ته واچي او دا واټر بات نه دغه چې دا کم انټي هیومن چې واچي دا واټر بات نه وړه ډایرکټ سنټریفیوژ کې سیده دا ورته ګوره زه دلته طریقه دا ګوره پازیټیو دی دته انډایرکټ کوم ټیسټ چې دی هغه پازیټیو دی سیده دا په داسې طریقه باندې د ټیسټ کېږي سیده زه به دلته د مکمل دا کنټرول دی کنټرول هم پازیټیو دی او نیگیټیو کنټرول دی ما ښکاره کړم دا نیگیټیو کنټرول دی ګوره اربیسیان جلاجي سره دلته سم نه معلومیږي ګوره اربیسیان جلاجي سره د پروسیجر څنګه دی دا ګوره اول واري راولاړ سولې د پیشنټ سیرم به راخلې پیشنټ سیرم یو مې دلته پر عکس باندې در وښیم خلاصه پر عکس باندې به خلاصه ښه صفا در معلومیږي بره څه شو یو مې دا داسې کوم ویډیو وجدا نه شي پیشنټ سیرم دې راواخیستی او د ډونر بلډ دی سیده د پیشنټ سیرم په ګوډۍ بغل ته کښې دی ډونر بلډ به راواخلې ډونر بلډ چې د راواخیستی دلته به ورواچوي یو په ډراپر په هر شي باندې چې دی یو څو ورواچوو سیده نو بیا به تاسو چمه کې درې واره به واشي کې سیده یو منټ دا به دلته سم ولیکم دا ټیوب چې دی درې ټیمه به واش کې سیده واشتې کې سیده واشتې کې د هغه بعده به راولاړ سي د دې ټیوب څخه به یو سسپنشن جوړ کړي هغه ته وکړي سسپنشن 0.5 یا 5 سیده نو دې څه به څه چمه کې 950 چې دی مایکرونه به نس واچوي او 50 مایکرونه به هغه بلډ واچوي چې کوم تا واش کړی دی سیده هغه به دې ټیوب ته واچوي دې ټیوب ته چې دی واچول سیده د دې څه به راولاړ سي درې ټیوب به نور جوړ کړي سیده درې ټیوب سیده درې ټیوب به یو ته به NS پی سی ورکړي یو ته به NS ورکړي سیده او یو ته به ټیسټ ورکړي سیده دې ټول ته به 50 مایکرونه یا یو ډراپ ور واچوي سیده دا ټوبان ته سیده هغه سمپل چې کوم تا واش کړو درې مچ روان یې سیده نو دا سمپل به تاسو سم کې دا درې ټوبان چې دی جوړ کړی دی سیده درې ټوبان سیده درې یو منټ دا یو صفه کوم درې ټوبه دا اوس ګوره درې ټوبه سیده نو په دې کې به تاسو چمه کې برابر ولاړ سي په دا کم NS چې دی دې ته به نارمل سلاین ورسره واچوي یو خو دې بلډ واچولی او سسپنشن و بیا به نارمل سلاین واچوي سیده دلته پی سی ته به څه چمه کې هغه بلډ دی او انټي ډي په نامه یا RH ډي په نامه باندې چې کوم ریجنټ راځي هغه به واچوي سیده او دلته به څه چمه کې دلته به ته دغه وکړې دا کم تا چې د سسپنشن جوړ کړی و هغه به واچوي او دغه د پیشنټ سیرم چې دی دا به دلته واچوي سیده دلته چې در واچوي بیا به انکیوبیټ کې دغه بعد بیا واش کې سیده بیا واش کې سیده چې واش ته کې
د ګوره دلته چې کوم سمپلان واچو دا درې سره سمپلان به راواخلې واش به یې کړې، 3 واره به یې واش کړې، په نارمل سلاین به یې 3 واره واش کړې. صحیح ده. دا ګوره 3 واره د هغه بعد به ته څه جمع کې انټي هیومن سیرم په نامه چې کوم دی هغه به ور واچوې. صحیح ده. انټي هیومن سیرم په نامه چې ور واچوئ سنټریفیوژ دی کوم برای پر سلاید وګوره کې اګلوټینیشن ښکاره کړی وي ښایسته وو خو پازیټیو دی که نو نیګیټیو دی. دا ګوره دا بایندینګ دا د رینګ فارم دی داسې باندې دا ټیسټ مطلب د دې مطلب دا دی چې د انټي باډیز پریزنټ دی یا نیګیټیو دی، دا د انډایرکټ دی. صحیح ده. دا ګوره او د دې پازیټیو علامات ګوره که انډایرکټ پازیټیو شي نو د دې مطلب دا دی چې دا انکمپلیټ کم انټي باډي سي دي آی جی جی اور سی ډي 3 پر ایریتروسایټ باندې مشترک دي، پر بي سي مشترک دي. صحیح ده. او که نو د دې مطلب دا دی چې دا نشته. صحیح ده. او دا هم دلته ګوره سی ډي 3 دا ګرده. صحیح ده. دا ګوره د داسې جل فارم راځي. صحیح ده. دا رقم ډایرکټ د خپل جل فارم هم راځي. ګوره دا سی ډي 3 روان دی یا بل داسې آی جی جی. دا ګوره دا پازیټیو دغه دی، دا نیګیټیو دی. دا په جل کارت کې ما په دې باندې سر خلاص کړی دی در کوم چې پارت 4 د پاره کې. صحیح ده. او د دې لپاره ته لازمن یې پارت 3 به ګورې. صحیح ده. که نه په دې سر نه خلاصېږي. او دا ریجنټ دی. صحیح ده. کوم ریجنټ چې ته یې اپلای استعمالوي دې ته کومز ریجنټ هم وایي کېږي، کومز ریجنټ په نامه هم وایي کېږي، کومز انټي سیرا په نامه هم یادېږي.